بخاری شریف حدیث دی عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای الطاعون شهادت لكل مسلم هر مسلمان چې له طاعون سره مړ شي الله رسول فرمای هغه شهید دی مرتبه د شهید ده درجه د شهید ده عزیزانو طاعون مرض چې کوم دی طاعون دا پر بنی اسرائیل باندې الله مسلط کړ په یوه ورځ اویا زره بنی اسرائیل الله دغه بیماری ور باندې راوست دا بیماری چې شته دا په بغل کې یو دانه راوختله یا پر لاس باندې راوختله یا پر پښه باندې راوختله بس د دغه دانې سبب بیا دوی مړه کېدل ټیک سلو دا الله رسول فرمایي جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام مالره دوی بیماری راوړي یو تبه یو طاعون مرض دا مال راو تبه چې دا ما د مدینې د پاره راو ګرځول تبه دا ما د مدینې د پاره راو ګرځول د مدینې شپ د خلکو د پاره طاعون چې دی دا می شام لره واسطه وي شام لره او په شام کې دا طاعون مرض چې دی هغه ډیرو وسوم چې کله سړی عمرې لره ولاړ شي حج لره ولاړ شي په مکه کې نه جوړه کیږي په مدینه کې نه جوړه کیږي الله رسول فرمایي ما تبه د چا د پاره د مدینې د پاره راو ګرځول او طاعون چې دی هغه ما د چا هغه ما شام لره واسطه او بیا عجبه خبره تکو عزیزانو مرګ چې کوم دی مرګ اوس یو هغه مرګ دی چې الله په راضي کیږي بل هغه مرګ دی چې هغه الله په ناراضه کیږي دا طاعون نه دی خود طاعون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا پر بنی اسرائیل الله را واسطه وي بیا د هغه طاعون څخه پاتې سو کله الله پر چا راولي کله جنلی دي یعنی بعینه دا مثال دا وایرس دی کرونا چې کوم وایرس دی دا هم بعینه دا طاعون مرض دی ټیک سلو پرنګو په شکلو کې فرق دی نور خبره هغه خبره ده د الله رسول فرمایي وای ومن مات فی سبیل الله فهو شهید څوک د الله په لار کې مړ سو هغه شهید دی ومن مات فی الطاعون فهو شهید څوک چې په طاعون کې مړ سو دام شهید دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا طاعون مرض چې کوم دی دا د مسلمان د پاره رحمت دی رحمت او د کافر د پاره عذاب دی عذاب د الله رسول فرمایي کم سړی چې په کوم علاقه کې وو الته طاعون مرض رالی د الله رسول فرمایي چې په کوم علاقه کې وې مرض رالی جنیو زما او چې نوې پکې ورځم تکسلو ورځم اوس کته د دې علاقې څه وجه نه خو د هغه وجه زه به د دې مرګ ځان بچاو کما د الله رسول فرمایي یا داسې کومه ثابت قدم ووسیږه کول ولا الله دی که په دغه حال کې تعالی را مرګ رالی ته شهید یې صحیح سلو کنه نو ضروري خو نه دی چې خامخا به هر سړی مړي او کم سړی چې له طاعون وبېرېدی علاقه یې پرېښوله ښار یې پرېښوی چې الله طاعون را روان دی طاعون را روان دی لکه دا موږ الله کرونا وایرس را روان دی الله علاقه پرېږده د الله رسول فرمایي دا دونه لویه ګناه ده لکه په جهاد کې چې سړی شاته راسي شاته راتلل په جهاد کې منډه وهل فرار اختیارول دا ګناه کبیره ده داسې به په دغه مرض کې هیڅ پریشانی نشته د خپلو ګناهو پریشانی لرم د خپلو ګناهو پریشانی لرم خو دغه ګناه که نن نه سبا به مرم که سبا نه بل سبا که بل دریم سبا خو به مرو نو چې مرو خو هغه پریشانی زما د هغه وجې ده د کرونا د وجې نه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا طاعون مرض دا رحمت دی رحمت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ دی په شام کې ولو نو دا حدیث چې دا واورېدی بیا دعا وکړه ولی یا الله د معاذ کورنۍ د دې رحمت مه محرومه کړې طاعون مرض شو ولی یا الله د معاذ کورنۍ اهل بیت اهل خانه بچان د دغه طاعون سم محرومه کو طاعون ته یا الله یا رسول الله تا رحمت ویلې دی نو یا الله ما تخپل یسجن راک ما ته خپل یسجن راک معاذ بن جبل پر منبر باندې ناس بیان وکړي بیان چې وکړي چې را شوسلو دا خبره وکړه دعا وغوښته د الله چې کور ته را رسیدي د زوی عبدالرحمن نومېدی پر هغه باندې دا مرض ښکاره سلو زوی چې ولیدی زوی ورته وویل چې بابا دا مشکل دی پروا نه لري بابا
زما یقین برابر دی. بابا ورته وویل زما یقین تر تا لا ډېر برابر دی، پروا نه لري. عبدالرحمن د ده ځوان زوی و، هغه له دې وفات سو، گویا شهید سو. معاذ بن جبل د الله په دربار کې دعا وکول، یا الله طاعون دا رحمت دی، رحمت دی د مؤمن دپاره او د کافر دپاره عذاب دی. یا الله ماته د دې رحمت څخه خپله حصه راکړه. چې راشوه سو خپل زوی چې دی هغه په دا بیماري اخته سو. بیا وروسته معاذ بن جبل چې دی هغه هم په دا بیماري باندې مبتلا سو. چې مبتلا سو دا ګوته کې مطلب هغه دا نه معنی چې دا پیدا سو بس د هغه څخه. نو معاذ بن جبل نو هغه فورا خو سړی نه مري، څه ټیم پر لګېږي. نو ابو نعیم اصفهاني فرمایي معاذ بن جبل اوس د مرګ ټیم رانږدې سو. چې رانږدې سولو ډېر په عذاب دی، واره بېهوشه شي، بیا راپورته شي، بیا بېهوشه شي. خیر چې په وش کې رالی، په وش کې رالی و الله ته وایي و یا الله، یا الله چې څومره زما غاړه را خفه کوې، خفه مې که، خفه مې که. یا الله چې څومره پر ما باندې مشکل راولې، یا الله ته په ما خبر یې چې ته پر ما څونه ګران یې. یا الله زه هیڅ شکایت نه لرم چې څومره زما غاړې را خفه کوې، چې څومره پر ما بوج و تکلیف راولې. یا الله زه راضي یم، او یا الله زه له تا نه ناراضه کېږم، او یا الله ستا په ذات زما قسم ته په ما خبر یې چې د زړه د کومې زه له تا سره مینه لرم. یا الله د زړه د کومې. دا نو د زکندن ټیم دی، واره په وش کې راسي، بیا بېهوشه سي، بیا په وش کې راسي. دا څنګه؟ دا چې شو تعلق یې د الله سره جوړ کړی و، په خبر و چې الله پر هر بیماري و انسان ته څومره لوی لوی چې شور کوي ثوابونه. نو طاعون مرض یا که د کرونا وایرس چې کوم دی د مسلمان دپاره رحمت دی. هر مسلمان دی الله وساتي، هر مسلمان دی الله وساتي. او کافران موږ خو په وسه نه ده، موږ یې مړو کړو، موږ یې تباه کړو، موږ یې خوار کړو. یعنې هر مشکل یعنې د دې څه هم یوه ذره شک نشته چې امریکې دې دا خبره په خپله پیلاو کړې. ایټم بم نه دی، ایټم بم دا خو څه پرزې نه دي چې په چا کې نشي، علاقه ټوله تباه کړي. په دې کې یو قسم کیمیکل دی زهریلا، هغه په دې هوا کې ګډ چې د هوا تر هر ځای رسیږي. خلک نو بغیر د هوا ګزاره نه کېږي، خلک د هغې هوا سم رسي. ټیک سلو دا داسې غټه استاذه ده. خلک بیماری دوا جوړه کړي، کیمیکل جوړ کړي، زار جوړ کړي، ازموي، بیا علاج هم یوازې د ده سره د بل چا سره نه وي. یعنې وروسته الزام ولګوئ چې دا کار هم امریکې کړی دی، چې د علاج هم یوازې د ده سره د بل چا سره نه وي. هېڅ ګرانه خبره نه ده چې دا کار دې ده کړی. خو خیر بیا هم د مسلمان دپاره رحمت دی. هغه په دې رحمت دی د کلمې سره وم، د کلمې سره به ځم، په کلمه باندې به راپورته کېږم، دا رحمت. او کافر چیش لري باید چې کافر چغې ووایي، بغارې ووایي، نارې ووایي، ګر جهان کې خرڅ کې ځان دې بچاو کې. یا زما استاد دپاره یوه آیت الکرسي، یو یاسین شریف، یو مسنون دعاګانې، هېڅ والله که شی شته. ما له پر دې خلکو خندا راځي. کله کله ملګري یو شی داسې کرونا راغلی ده، داسې وایرس په امر آباد کې دی، په ایران شان مه شیروئ، خلک مه بیروئ، خلک خوشحاله ساته. نو خبره دا ده و چاته خوف څوک مه بیروه، چاته پریشاني راځي. که دغه نه دا و د مکه کې ملګري کیسه راته کوله، ور یو هلک په دې کې ورور یې په هسپتال کې و، نو د وینې ضرورت یې سو. دی یې راواستوی هغه پښتونخوا بینک لره چې ورسته وینه راوړه، دی په وینه پسې رالی، د مکه وسو، دی دلی شهید سو، وینه نور ورسه، ورور یې هلک هم مړ سو، دی یوازې پاتې سو. اوس که دا خبره وای بېشکه موږ به ګرده د باندې ګرځېدلی. که جوړ روغ سړی د مریض دپاره دوا راوړي، مریض لا ژوندی و دی ولاړی وفات سلو. ټیک سلو. نو د الله رسول فرمایي مرګۍ د ورځې په شواروز کې شل واره یاد ساتئ، د قیامت په ورځو په شهیدانو کې راپورته سي. یا الله زما پر تا ایمان دی. خیر عزیزانو، الله رب العزت دې موږ ته دا بیمارۍ وساتي. غلط کار مه کوئ. که څوک 15 دانې ماسکونه لري بېشکه و بل ته یې ورکړه، خپل یې مه کوه. الله ډېر مهربانه ذات، بل ته یې ورکړه پروا نه لري. په خدای قسم د یوه ماسک د وجې به تا الله جنتي. او که تا د ګټ سوچ ورته کړی دی، تا یو ډاکټر ټلیفون راوکړ، مولوي صاحب ماسکونه دونه ګران ورکوي، دا غریبان به څه کوي. نو ما نو ټیک ده، صحیح ده. نو دوزخ لره به څوک شي، دوزخ لره به څوک شي. نو خو د هغه خلک دي وروره، څوک وړه ذخیره کوي، څوک غنم ذخیره کوي، خلک برې ذخیره کوي، څوک ماسکونه ذخیره، پروا نه لري. الله رب العزت به چې ته ماسکونه خرڅوې، دا ناجوړي به پر تا راولي.
کم سړی به ماسک نه لري الله به دا نه جوړي وسه ټیک سره الله د ټول مسلمانانو حفاظت کم څوک په مبتلا دي الله رب العزت صحتونه ورکړي او کنه پکې مبتلا الله دې د غصه د کلمې مرګ مشترا نصیب کړي یا الله دا د خواري مرګ دی کڅوم د الله رسول فرمایي شهادت دی شهادت خیر الله دې ویل اورید القبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله پاک شایسته منور خوندور طریقې را نصیب کړي الله دې ټول عالم انسانیت او ټول عالم اسلام ته د مرګ پر حال دا تور نصیب کې چې مرید او لا اله الا الله محمد